السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټوله روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان به یاست. نن موږ تاسې د طب پوهنځي د درسونو په جریان دا ځل موږ تاسې د حجروي ویش موضوع را شروع کوو. په دې درس کې به موږ تاسې حجروي ویش او حجروي دوران یا سل سایکل زده کړو. لومړی موږ تاسې حجروي ویش تعریف ته راځو. حجروي ویش دا یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده. د دې ویش په واسطه باندې یوه حجره په څو نوي حجرو ویشل کېږي. نوې حجره به د پخوانۍ حجرې ځای نیسي او خاص همهغسې خواص به لري. دا د حجروي ویش تعریف شو. اوس موږ تاسې حجروي ویش ولې او کله کېږي دا وایو چې حجروي ویش په څه وخت کې کېږي، ولې کېږي، کله کېږي. د تکثیر دپاره کېږي، د ودې او انکشاف دپاره حجروي ویش ترسره کېږي، د زیانمن شویو حجرو د دوباره ترمیم او تولید لپاره حجروي ویش ترسره کېږي. کله چې د حجرې حجم زیات شي هم حجروي ویش ترسره کېږي، او کله چې حجره خپل ځانګړي حد ته ورسېږي بیا هم حجروي ویش ترسره کېږي. په دغو حالاتو کې حجروي ویش ترسره کېږي. ورپسې موږ تاسې د حجروي ویش ډولونه وایو. حجروي ویش درې ډوله دی چې یوې ته امیتوسیس مستقیم ویش ویل کېږي. دا په یو حجروي ژوندي موجوداتو کې کېږي. خو میتوسیس او میوسیس بیا دا په یوکاریوټیک څو حجروي ژوندي موجوداتو کې ترسره کېږي. لومړی موږ تاسې امیتوسیس حجروي ویش دې ته مستقیم ویش ویل کېږي. دا ویش په مستقیم ډول ترسره کېږي. اول حجره اوږدېږي، په منځ کې انقباض رامنځته کېږي، هستوي مواد او سایتوپلازم په دوه مساوي برخو ویشل کېږي. د دې څخه بیا دوې نوې حجرې لاسته راځي چې دغه ویش موږ تاسې مخکې هم وویل په یو حجروي ژوندي موجودات کې ترسره کېږي. اول حجره اوږدېږي، په منځ کې انقباض رامنځته کېږي، هستوي مواد په دوه مساوي برخو ویشل کېږي او دغه څخه دوې نوې حجرې لاسته راځي. دا امیتوسیس مستقیم حجروي ویش شو. موږ تاسې میتوسیس یا غیر مستقیم ویش ته راځو. مورنۍ حجره دوې داسې حجرې تولیدوي، دوې داسې دختري حجرې تولیدوي چې خاص به مورنۍ حجرې ته ورته وي. د کروموزومونو د شمېر له مخې به مورنۍ حجرې ته ورته وي او د کروموزومونو د ډول له مخې به دغه دختري حجرې و مورنۍ حجرې ته ورته وي. ورپسې موږ تاسې د حجرې دوران یا سل سایکل را شروع کوو. سل سایکل په دوه مرحلو کې ترسره کېږي. یو ته انټرفاز مرحله وایي، بل ته مایټوټیک فاز مرحله وایي. په انټرفاز مرحله دا د حجرې د سایکل یو ډېره اوږده مرحله ده. دا خپله درې برخې لري. یو جی1 دی، اس او جی2. جی1 مرحله کې د ډي ان اے د جوړېدو لپاره آمادګي نیول کېږي. په اس مرحله کې ډي ان اے کاپي بس ریپلیکیشن کوي. په جی2 مرحله کې آمادګي نیول کېږي تر څو چې دغه کاپي سوی ډي ان اے په دوو دختري حجرو باندې بدله شي. لومړی موږ تاسې جی1 مرحلې ته راځو. دا مرحله د ډي ان اے د جوړېدو لپاره آمادګي نیول کېږي. په دې مرحله کې کې ځینې پروټینونه جوړېږي، ځینې انزایمونه جوړېږي د دې لپاره چې ډي ان اے ریپلیکیشن وکړي، د ځان څخه کاپي وباسي. دا حجره بیا و اس مرحله ته ځي. په اس مرحله کې ډي ان اے دوه چنده کېږي، ریپلیکیشن کوي، د ځان څخه کاپي باسي او بیا دغه حجره و جی2 مرحله ته ځي. په اس مرحله کې ډي ان اے ریپلیکیشن چې وکړي دا بیا ډبل سټرکچر ځان ته غوره کوي، د 2 څخه په 4 باندې بدلیږي. بیا وروسته جی2 ته ځي. په جی2 کې د دې لپاره آمادګي نیول کېږي چې دغه کاپي سوی ډي ان اے چې کله ریپلیکیشن وکړي ډبل سټرکچر یې غوره کوي، دغه کاپي سوی ډي ان اے په دوو دختري حجرو باندې بدله کړي. پر دغه ځای باندې انټرفیز مرحله ختمېږي. وروسته مایټوټیک فیز مرحله شروع کېږي. مایټوټیک فیز مرحله بیا خپله 4 برخې لري. یو پروفیز، میتافیز، انافیز او تلوفیز. پروفیز مرحله دا د مایټوټیک فیز لومړۍ مرحله ده. کروموزومونه لنډ او ضخیم کېږي، هستوي پرده له منځه ځي. په میتافیز مرحله کې سنترولونه پیدا کېږي، قطبین ته حرکت کوي او د هغه څخه سپنډل تارونه راوځي د کروموزومین د منځ نقطې ته، چې د کروموزوم د منځ نقطې ته سنترومیر ویل کېږي. د همدغې برخې څخه دغه سپنډل تارونه وځي. د دې لپاره آماده کېږي چې دغه کروموزومونه د بل څخه جلا شي. د کروموزومونه د جلا کېدو لپاره آماده وي. په انافیز مرحله کې کروموزومونه د بل څخه جلا کېږي. دوه نوي دانې شپږ په یوه خواته وي، شپږ په د حجرې په بلې خواته وي. په تلوفیز مرحله کې د سنترولونه له منځه ځي، نوې غشا کروموزومونه احاطه کوي او هستوي غشا او هستچه رامنځته کېږي. ورپسې دغه د سایتوپلازم په برخه کې چې بیا ویش ترسره کېږي هغه ته بیا سایتوکینیسیس ویل کېږي. سایتوکینیسیس په مرحله کې دغه د حجرې سایتوپلازم په منځ کې انقباض رامنځته کوي او دغه حجره په دوو نوي حجرو باندې تبدیلېږي. ځینې حجرې جزیرو ته ځي، استراحت کوي، خو ځینې حجرې بیا سایکل تولیدېږي، بیا دوران ترسره کوي. لکه زموږ تاسې د بدن د پوست یا سکین حجرت د همیشه سایکل یا دوران ترسره کوي. موږ تاسې په سایکل کې څو چک پوینټونه لرو چې یو یې د جی1 چک پوینټ دی، د جی1 چک پوینټ او بل د جی2 چک پوینټ دی. دا چک پوینټ دا دننه ترسره کوي که دلته چیرې په ډي ان اے کې کوم مشکل وي، ډي ان اے ته کوم تاوان رسېدلی وي، د ډیمیج سوي د وړانګو په واسطه باندې یا د ایکس رې په واسطه باندې
دا چیک پوینټ حجرې ته اجازه نه ورکوي چې و اس مرحلې ته داخله سي. کله چې دلته خپله تر هغه وخته پورې چې دغه ډي ان اے جوړه سوې نه وي اجازه نه ورکول کېږي. کله چې ډي ان اے جوړه سوه بیا د دې چیک پوینټ په واسطه باندې اجازه ورکول کېږي چې اس مرحلې ته لاړ سي. دلته بیا په اس مرحله کې موږ تاسو ویل چې ډي ان اے ریپلیکیشن کوي. که چیرې د ریپلیکیشن په وخت کې کوم تغییر یا کوم مشکل رامنځته سي بیا د جي ټو د چیک پوینټ په واسطه باندې هغه راګرځول کېږي تر هغه وخته پورې چې دغه مشکل حل سوی نه وي. دلته د جي ټو د چیک پوینټ په واسطه باندې اجازه نه ورکول کېږي. کله چې مشکل حل سي ډي ان اے ریپیر سوله سمه سوه بیا اجازه ورکول کېږي چې ویش وکړي. دا د سیل سایکل کې چیک پوینټونه سول. موږ تاسو ویل چې انټرفیس مرحله دا د سیل سایکل لومړۍ مرحله وه چې دا ډېره اوږده مرحله وه. هغه کې جي ون چې د ډي ان اے د جوړېدو لپاره آمادګي نیول کېدل. په اس مرحله کې د ډي ان اے ریپلیکیشن کوي کاپي جوړوله او په جي ټو مرحله کې بیا د دې لپاره آمادګي نیول کېدل چې دغه کاپي سوی ډي ان اے په دوو نوي دختري حجره باندې تبدیله سي. تاسې د میتوسیس ویش اهمیت ته راځو چې دا څه اهمیت او څه ارزښت لري. لومړی اهمیت دا چې د ژوندیو موجوداتو وده په ده پورې اړه لري. د ټپ جوړېدل، د نوي حجراتو رامنځته کېدل، د نویو حجرو کې د کروموزومونو برابروالی او د والدین څخه اولادونو ته د ارثي خواص په انتقال کې میتوسیس ویش اهمیت لري. دا زموږ تاسې د حجروي ویش درس و. په دې درس کې موږ تاسې حجروي ویش ډولونه او د حجرې دوران یا سیل سایکل زده کړې. تر نورو درسونو پورې خدای په امان.